بسم الله الرحمن الرحیم. د باخبر د خبرونه محترم او اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا مجیب خلوتگر او آمنه بابک د باخبر د خبرونه سره ستاسو په خدمت کیو. شنونده های عزیز، ما هم سلامای جداگانه خود خدمت شما تقدیم میکنم. طبق معمول اول توجه کنیم به چند خبر از الماس مددیار. د کورنیو چارو وزارت په دې وزارت کې د تنقیزاتو خبر ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان لطف الله مشعل په وینا ټول هغه کسان چې مسلکي زده کړې ونه لري له دې وزارت څخه لرې کړی کیږي. د مشعل په وینا چې په دې تنقیزاتو کې د دې وزارت له 400 جنرالانو څخه 300 په دې پروسه کې شامل دي چې خپلې دندې به له لاسه ورکړي. په خوست کې د امریکایي قواو په یوه هډه باندې د پاکستان له خاورې برید وشو. د خوست ولایت د امنیت آمر سمونوال محمد زمان په وینا برید د ماښام په 6 بجو ترسره شو. نوموړی دا هم وایي چې پخوا مو شک درلود چې ګواکې بریدونه به د پاکستان له خاورې ترسره کیږي، خو اوس په ډاډه ویلی شو چې دا بریدونه له پاکستان څخه ترسره کیږي. محمد زمان زیاتوي چې توغندیو کومه مرګ ژوبله نه ده رامنځته کړې. په راتلونکې اونۍ کې به 15 پاکستاني مرسته شوي بس موټران کابل ته راورسیږي. نوموړي موټران له هغو 100 مرسته شویو موټرانو څخه دي چې پخوا یې ژمنه شوې وه. د ملي بس د تصدۍ د رئیس غیاث الدین وفا په وینا چې دا بس موټران به د کابل ښار د اوسیدونکو د ستونزو د لرې کولو په مخه په کار واچول شي. د ده په وینا تر دې دمه په کابل کې 560 موټر په کار بوخت دي چې دا شمیر باید 0 ته پورته شي. د کمپیوټر په نړیوالو سیالیو کې یو افغان دوهم ځای ترلاسه کړ. په دې سیالیو کې 40 تنو کمپیوټر کارانو سیالي وکړي چې د رومانیا د هیواد کمپیوټر کار د سرو زرو مډال په لاسته راوړلو سره لومړی مقام او افغان کمپیوټر کار احمد اسرار د سپینو زرو مډال په لاسته راوړلو سره دوهم ځای ترلاسه کړ. د یادول وړ ده چې نوموړي کمپیوټر کار په پښتو ژبه یو پیغام هستونکی مسنجر هم جوړ کړی دی. د نړۍ د کاتولیکانو د مشرۍ لپاره نوی پاپ وټاکل شو. د الجزیرې د خبري رسنۍ په حواله جوزف راتس منګز چې په خټه آلمانی دی د مقام ته ټاکل شوی دی. د یادول وړ ده چې نوموړی د 100 مذهبي مشرانو یا کاردینالو لخوا د مقام ته ورسید. دا دنده د دوهم پاپ جان پال په غاړه وه چې 100 ورځې وړاندې له نړۍ نه سترګې پټې کړې. د مددیار نه مننه. په نننۍ خبرونه کې به دغه مطالب واورئ. وزارت داخله افغانستان تنقیص تشکیلاتی خود را روی دست گرفت. بزرگان افغانانو د پاکستان د چمن په سیمه کې د میلاد النبی ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځله. 17 نفر افغانها از زندان آمریکایی گوانتانامو در کیوبا آزاد شدند. دولت د یوې هټۍ میاشتنۍ کرایه له 100,000 څخه تر 125,000 افغانیو پورې وټاکله. کشور آلمان تعدادی از مهاجرین افغان را از آن کشور اخراج می کند. د شمال ختیځ سون ټول نظامی قطعه لغو شوی. گفته می شود 8 موتر مسافربری در راه خنجان چورو چپاول گردید. د ننګرهار والی وایي د پوهنې په برخه کې دولت خپلې هڅې باید ګړندۍ کړي و در اخیر برنامه اخبار ورزشی را فراموش نکنید. محترم اوریدونکو، یو ځل بیا ښې هیلې او مجیب جان پیل بوکو د مطالبه په خبرولو باندې. آمنه جان، اولین بخش برنامه ما در مورد تنقیصات تشکیلاتی است که وزارت داخله در نظر داره او را روی دست بگیره و میفهمی که گفته بسیار نفرها را منفک میکنه. اوکی مجیب جان، البته هغه کسان چې د کورنیو چارو وزارت په تشکیل کې دي او داسې ویل کېږي چې تش په نامه دوی نظامی رتبه لري، د دوی نه دا رتبه اخیستل کېږي. به گفته لطف الله مشعل سخنگوی وزارت، حدود 400 جنرال فعلا در این وزارت است که گفته میشه تقریبا 300 نفرش برطرف میشه و به گفته همین منبع میگه که تمام افراد غیر مسلکی را بیرون میکنن از وزارت داخله. چې زموږ همکار زلمی احدی هم دا موضوع څېړلې ده. پروسه DIAG یا خلص‌های ملیشه‌های غیر مسلکی و غیر مسئول عنقریب در وزارت امور داخله آغاز می شود. این مطلب را لطف الله مشعل سخنگوی وزارت امور داخله در یک مصاحبه اختصاصی خود با باخبر گفت. پروسه که در وزارت داخله شروع میشه ای به نام DIAG یا خلص‌های ملیشه‌های غیر مسلکی و غیر مسئول است که در پهلوی از این که پلیس ملی تشکیل میشه ما مکلف مجبور هستیم که در اطراف ملیشه‌های شخصی کسانی که باعث بی‌نظمی و به
امنیتی میشه آنها را نیز خلسالا بکنیم و پیردارا یا انضباط‌ها و یا محافظین شخصی که برای تامین امنیت کار میکنن اصلا مخل امنیت هستند باید جای آنها را پلیس ملی بگیره و یگانه ارگان تامین امنیت داخلی کشور پلیس ملی شناخته شد. همچنان مشعل از بیرون کردن افراد غیر مسلکی از وزارت امور داخله خبر داد. اولین کسانی که در این تنقیصات در وزارت امور داخله خواهند آمد افراد غیر مسلکی، کسانی که به اصطلاح پشتو تش بنون جنرال هستند، صرف آمدن و جنرال شدن، اینی کسان اولین کسانی بودند که دیدیار خواهند شد در وزارت امور داخله. افراد مسلکی دارای تحصیلات عالی، دارای مسلک و سوابق خوب با حفظ رتبه خود خواهند ماند و به خدمت خود ادامه خواهند داد. قابل یادآوری است که به گفته لطف الله مشعل سخنگوی وزارت امور داخله، تعداد جنرالان در وزارت امور داخله در حال حاضر بیشتر از 400 نفر بوده که بعد از تنزیل تعدادشان کمتر از 100 نفر خواهد بود. خوب آمنا جان، قسمی که شنیدیم یک طرح جدید هم وزارت داخله به نام DIAG در نظر داره که به اساس این طرح تمام افراد مسلح غیر مسئول میخواین که خلع سلا بکنن. اوس مجیب جان د پنجشنبه په ورځ زموږ د پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد سره سمون لري. بله، به همین مناسبت تعدادی از افغانها گفته میشه که به هزارها نفر در قسمت چمن پاکستان که یک شهرک مرزی است بین افغانستان و پاکستان در قسمت‌های قندهار اونجا جمع شده بودن و از این روز تجلیل به عمل آوردن. او که مجیب جان چې زموږ همکار غلام محمد معصومی هم په دې غونډه کې ونډه درلوده. بله، در این محفل رفته بود و چیزایی که دیده از او یک گزارش را زرغونه روشان تهیه کرده. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد النبی مبارک ورځ د پاکستان د چمن په سیمه کې د زرګونو افغانانو په ګډون ونمانځل شول چې په دې غونډه کې د سرحدي سیمو مشته خلکو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د میلاد ورځ د قرآن عظیم الشان په ختمونو او هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شخصیت په حق له خبرې وکړې چې زموږ خبریال غلام محمد معصومی هم دې غونډې ته ورغلی و او د هغه ځای نه یې موږ ته داسې راپورټ وړاندې کړ. نن د چمن په ښارګوټي کې د پیغمبر علیه السلام د میلاد ورځ په ځانګړې توګه سره ولمانځل شوله. دا خلک افغانستان او پاکستان د دواړو خواو څخه راټول شوي وو چې د قادرې شریفې د طریقې یو پیر دی صاحب الحاج حاجي صاحب هغه نومیږي، د په دربار کې سره راټول شوي وو. په نننۍ غونډه کې دوی سره د مذهب او د دین لپاره دشمنانو سخت ګامونه پورته کړي دي او زموږ دین را خرابوي. دا خبرې د ورسولې او د خلکو څخه وغوښتل شول چې خپل د پلار او د نیکه زوړ دین مه هېروئ، هغه ټینګ کړي او په هغه باندې انګولې ولګوئ. دې خلکو څخه راټول شوي خلک چې نن د پاکستان د چمن ښارګوټ ته رسېدلي وو. همدارنګه په دې غونډه کې داسې ویل کېده چې یو زیات شمېر د طالبانو عادي او ټیټ رتبه غړو هم ګډون درلود. هغه په اوله قدمه کې حسابل کېږي، هغه په غونډه کې نه لیدل کېږي، لیکن امنیه قومندان د غزني د پاکستان سفیر د سلام ضعیف معاون او بعضې معاونین د والیانو لکه د روزګان معاون د والي او د هلمند معاون د والي او قاضیان او خپل جنگیالیان چې اوس فعلا په جنګونو باندې اخته دي هغه په تصرف کېږي، خو نور داسې خلک نه تصرف کېږي چې هغه دې په رهبري کې موقف درلودي. دا یادونې وړ ده چې د میلاد النبي ورځ چې د پنجشنبې په ورځ منځل کېږي د پاکستان د کویټې په ښار کې د ځینې اسلامي هېوادونو استازي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. خب گزارش زرغونه روشانه که البته یک قسمت از این گزارش غلام محمد معصومی از چمن پاکستان برای ما و شما گزارش داده بود شنیدیم و حال میگن که تعدادی از افغان‌ها از زندان گوانتانامو که در جزیره کیوبا مربوط امریکایی‌ها از آزاد شدن و به افغانستان آورده شدن و استر محکمه رسما اونا را اعلام کرد. او که مجیب جانه چې د دو افغانانو شمیر اولستانو ته رسیده او په ستره محکمه کې یو غونډه و چې دا بندیان البته آزاد شوي بندیان یو خبری غونډه درلوده چې خپل خبرې په دې غونډه کې کړې وي. بله که البته به روز سه‌شنبه سمیع احمدی همکار ما اونجا رفته بود و برای ما گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم. 17 نفر افغانانی که در بند آمریکاییان در زندان‌های گوانتانامو زندانی بودند رها شدند. در محفلی که به مناسبت رهایی این زندانیان در سالن استر محکمه برگزار شده بود، فضل هادی شنواری رئیس استر محکمه طی سخنرانیش چنین گفت: دشمنان د وطن هنوزم په کمین کې ناشتي
او خلق دې ته راز جوړي او د خپل زړې دشمنۍ په نسبت باندې امریکایانو ته شیطانی کوي لکه د خوست نه چې 200 او څو علما راغلل التا دا یو دسته خلکو امریکایانو په غوګو کې منګه ابل ورځي یو ورته وی بل ورته وی د دې امریکایي غوګ داسې ډک کی چې بیخي یقین پیراشي نو ما چې ولید د داسې افغانان هم شته چې د دې ور دي چې التا پراتوي او هغه پورې چې اصلاح شي یو قسم د امریکایانو خپل غفلت دی چې د امریکایانو به احتیاطي چې هغه منګه ډیره مکرره ورته ویلې ده او کرزي صاحب هم ویل دا او هنوز هم پکې چاپیره دي او اندازې پورې امریکایان په دې خانه شوي چې موږ نه غلطي کیږي. همچنان شینواری در سخنان خود گفت که تعداد افغانان هنوز هم هستند که باید در زندانهای بیرون از کشور مجازات شوند، ولی رها شدگان با این سخن رئیس استر محکمه اختلاف نظر نشان داده و نظراتشان را چنین بیان داشتند. زمان عبدالرحیم مسلم دوست شیخ الحدیث صاحب دا خبر وکړه چې ځینې خلک د دې وړ دي ګناهګار دي چې هلته پراته پاتې شي. د دې خبرې منګه طرفدار نه یو که چېرته منګه یو حکومت ولرو نو خو هغه مجرمان دلته راوړل شي په بندیان دي شي که د اعدام وړي اعدام دي شي. نو پاکستان دومره چالاکه دی چې خپل خلک یې دلته راغلي وو هغه خوش زموږ حکومت دومره کمزوری موږ خبر نه یو چې افغانستان کې حکومت شته که نه. زه ګلزمان د خوست ولایت او موږ تقریبا 3.5 کاله کېږي چې په خوست کې خپل کور کې نیول شوي یو. 4 کسان یو کلیوال یو زه یو پلار یو تره او 3.5 کاله اوس په کوبک کې سرنوشت ته پرته یو. دا خبره موږ کول غواړو چې نور د افغانان په قسم قسم نامو باندې خلک نه ځوروي. زموږ کورو ته هم لاس ولوېدو، زموږ عزت هم ته لاس ولوېدو، زموږ قرآن ته هم لاس ولوېدی. حتی داسې ځایونه هم پرېښ شوي دي چې د ښځو لاسونه هم تړل شوي دي، د ماشومانو لاسونه هم تړل شوي دي. نور دې موږ نور هر څوک په پردي نامه باندې نه ځوروي. قابل یادآوری است که یکی از مسئولین استر محکمه بیان کرد که در رهایی این تعداد افغانان استر محکمه نقش کلی خود را ایفا نموده است. و این را هم یادآوری کرد که برای رهایی بقیه زندانیان افغانی هم کار جریان دارد که در آینده نزدیک ما شاهد رهایی باقی مانده دیگر افغانان از زندانهای گوانتانامو خواهد بود. محترم اوریدونکو تاسو د با خبر خبرونه ته غوږ یاست. بله و آمنه جان حالا میگه دولت قیمت دکانهای دولتی را البته کرایش ماهانه از 10,000 افغانی الا 125,000 افغانی تعیین کرده. البته دا هغه دکانونه دي چې د کابل د مکرویان په سیمه کې موقعیت لري. بله و علت از اینکه دولت چرا تعیین کرده آیا مردم قبول داره یا نداره خودت میفهمی؟ نه مجیب جان دا ټول پوښتنو ته به داود شامل ځواب ووایي په هغه رپورټ کې چې د جوړ کړی دی. د کابل د ښار د مکرویانونو د دولتي اټیو د یوې میاشتې کرایه له 10,000 څخه تر 1,90,000 افغانیو پورې جګه شوې ده. دا خبره د مکرویانونو د اټیوالو وکیل محمد سعید مجددي وکړه او زیاته یې کړه چې د مکرویانونو د ساتنې او پلټنې ریاست له اټیوالو څخه غوښتنه کړې ده چې ډیر ژر دې دا پیسې د دې ریاست په حساب تحویل کړي چې په دې اکله اټیوالو یو غونډه هم جوړه کړې وه. هدف اجتماع امروزی ما همی بوده که در همی اواخر تصدی تدبیر مراقبت مکرویان‌ها یک طرزالعملی را برای سال 1383 البته در آغاز سال 84 اینا به تصویب رساندن که کرایه سال 83 از حول حمل 83 الا ختم 83 به 1000% افزایش به عمل بیاد. در حال افزود کردن که از شروع 83 تا ختم 83 یک مرتبه کرایه را هم گرفتن. اینا یک طرزالعمل را تصویب کردن که 1000% در قبلی افزایش آوردن. د اټیوالو د وکیل په وینا چې موږ د دې ستونزو د حل کولو په خاطر رسمي رئیس سترې محکمې لوی څارنوالي او د دولت د امورو د ادارې لوی ریاست ته وړاندې کړي دي او سترې محکمې زموږ رئیس د کابل ولایت د محاکمو ریاست ته زموږ د عریضې پاڼه راجع کړې ده خو نتیجه یې تر اوسه معلومه نه ده او موږ له دې موضوع څخه د مکرویانونو د ساتنې او پلټنې رئیس حبیب الله اصغري ته هم اطلاع ورکړې ده او هغوی په جواب کې یوه بله اطلاع موږ ته راولېږله چې عاجل پیسې تحویل کړئ خو موږ د دې ستونزو د حل کولو په خاطر د مکرویانونو د ساتنې او پلټنې د ریاست رئیس ته مراجعه وکړه او هغلته یې موږ ته وویل چې رئیس تللی ده کور ته د هالند هېواد ته او بیا زموږ همکار مجیب الله خلوتګر هڅه وکړه چې د ښارونو او کورونو د جوړولو له وزیر محمد یوسف پښتون سره په دې هکله تلفنی مرکه وکړي. ما همراه وزیر صاحب کار داشتم اگه امکاناتش باشه برای 1 دقیقه گوشی را برش بتین. مجیب از نامم از رادیوی ملی سلام وطندار هستم. یک جلسه هستن، یک جلسه اضطراری است. چی وقت زنگ بزنم و زمان دقیق چه برای ما بگوین؟
د یادونې ده چې د مکرویانونو اټویوالو په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې د روان کال د سور یا غوایي د میاشتې تر 11 نیټې پورې د مکرویانونو د ساتنې او پلټنې ریاست ته وخت ورکړي چې په خپله پریکړه باندې غور وکړي. که غور ونه کړي نو دوی به مظاهرو ته مخه کړي. خب امنه مثل که حسابی دکانا خود شاید تا چند روز دیگه معلوم شود که دولت چی میگه، آیا همه کرا میگیره یا نمیگیره. البته به این مناسبت تعداد از ای دکاندارا که به 150 الی 200 نفر میرسید روز چهارشنبه صبحی میخواستن مظاهره کنن، بنا به دلایل مظاهره نکردن، اونم جلسه را تشکیل دادن که دوست شامل بر ما گزارش داد و حال میگه که آلمان چی میکنه؟ آلمان هغه شمیر کډوال چې مجرد دي او د آلمان په هیواد کې ژوند کوي غواړي چې د دې هیواد نه بیرته افغانستان ته راولېږي. بله، کشور آلمانی تو تصمیم داره، منتها وزارت مهاجرین هم گفته که یا بر از اینا پول کافی بتین وقتی که میان که اینجا زمینی زندگی برشون مساعد شوه، یا ای که دیگه گپش میشه که از مسعوده حبیب بشنویم. کشور آلمان می‌خواهد تا آن عده از مهاجرین افغانی که در آنجا قبول نشده اند دوباره به افغانستان برگرداند. این مطلب را وزیر عودت مهاجرین محمد اعظم دادفر طی صحبت‌هایی که با یک هیئت عالی‌رتبه آلمانی داشت ابراز داشته و گفت که ما از کشور آلمان درخواست نمودیم تا مهاجرین افغان را تا آن زمانی که امکانات کار و محل بود و باش در افغانستان برای آنها مهیا می‌گردد در آنجا نگه دارند. اما هیئت مذکور از خروج تعداد کمی از مهاجرین که بدون فامیل و خانواده در آلمان زندگی می‌کنند خبر داده و گفت که تعداد آنها ممکن در هر دور خروج از آلمان به 15 نفر برسد. همچنان طی این ملاقات وزیر عودت مهاجرین افغانستان از کشور آلمان خواست تا برای آن عده مهاجرینی که از آنجا عودت داده می شوند در تهیه مسکن همکاری همه‌جانبه نمایند. در مقابل هیئت آلمانی به مهاجرین برگشت داده شده مقدار پول و سایر ضروریات و هم در قسمت ساختن مسکن وعده سپرد. قابل یادآوری است که در حدود 58,000 مهاجر افغان در کشور آلمان به حیث پناهنده به سر میبرند. مجیب جان، لکه څنګه چې مو واوریدل هغه شمیر کډوال چې په غیر قانوني ډول آلمان ته تللي او تر اوسه پورې قبول شوي نه دي د هغه هیواد لخوا افغانستان ته رالیږل کیږي. بله، و میگن که از کجا تمام قطعات نظامیش لغو شد؟ د شمال ختیځ زون ټول نظامی قطعه لغو شوی. بله. خب امنه جان، چند نفر د قطعات بوده، چند قطعه بوده، ایره نگفتی؟ مجیب جان، دو پوښتنو ته بخوي چې زموږ همکار رحمت الله هم نواز وابرکی چې د قندوز له ولایت څخه یو ریپورت را لګلای. په شمال ختیځ زون کې ټول نظامی قطعات لغوه اعلان شول. په دغه زون کې د وسلو راټولولو اپراتیفي قومندان جنرال عبدالکریم دغه خبره ته په اشاره سره وویل چې له همدې نیټې وروسته په دې زون کې کومه نظامی قطعه نشته. د زیاته کړه امروز آخرین روزی است که تمام قطعات و جستان‌های قول اردو نمبر 6 شامل پروگرام دیدار میشن و 31 عمل مطابق با جدول زمانی وزارت دفاع ختم تمام قطعات و جزئیات شامل جزئیات مربوط و با قول اردو نمبر 6 دیگه به هیچ وجه قطعات اردوی سابقه تحت عنوان قول اردو نمبر 6 جزئیات دیگه وجود ندارن. جنرال عبدالکریم د خپل خبرو په ترڅ کې وویل چې د ډي ډي آر د پروګرام له پیل نه تر اوسه له دې زون څخه 4,600 مله درندې او سپکې وسلې راټولې شوي. همدارنګه په دې زون کې د ډي ډي آر یا د وسلې کولو مرستیال محمد شفیع وویل هغه کسان چې تر اوسه وسلې ورسره شته او د ډي ډي آر له پروګرام سره نه دي یوځای شوي، وروسته به د نوي پیل د پروګرام په ترڅ کې له دوی څخه وسلې راټولې شي. د په دې هکله زیات معلومات ورنکړل. دا چې دوه کسانو چې وسلې سپارلي د کارمندلو څه زمینه به دوی ته برابر شي او کنه د دغه پروسې د کارمندلو یا کاریابي مسؤل خالد زندي داسې وویل. کاریابي پروګرام په باره کې تاسو ته معلومات درکوم. دغه یو څه مشکلات لرل کولې، نو هغه مشکل زموږ سره د کولېجوي مشکلات وو چې هغه فعلا مصرفه شوي دي. کوم ډونران چې زموږ هغوی سره همکاري وکړه فعلا مکمل کاریابي کار کې شامل شوي دي او ټول مکمل خپل کار کې مصروف دي. رحمت الله هم نوا کندوز سلام وطنداره. ښه مجیب جان، په شمال کې به پاتې شو او ویل کېږي چې د خنجان په ولسوالۍ کې چې د بغلان ولایت مربوط ده تقریبا یو شمیر موټر لوټ شوی دي. همونطور که گزارشگر ما در این ولایت یا در این منطقه میگه دفعه اول است که حدود 8 موتر چور شده. منتها آیا موتر مسافربری است، لاری است،
چی است ایره خودت بر ما بگو. مجیب جان، از خو هم دلته په کابل کې ناسته ما زموږ همکار صمد ندیم جو په سیمه کې دی، البته د بغلان په ولایت کې. نو دو پښتنو ته به صمد ندیم جو ځواب ووایي. امشب در منطقه خنجان ولایت بغلان مربوط پلیس امنیتی شورای نمبر 1 8 موتر از طرف قطاع طریقان چپاول گردید. همچنان موتر فلانکوچ نمبر 377 بغلان در منطقه سنگ سوراخ بین کلگی و دوشی مورد چپاول قرار گرفت و بعدا موتر متذکره توسط سارقین دبوده شد که صبح امروز در ساحه گدام سنگی مرکز شهر پل خمری پیدا گردید. منصوبین پلیس شورای نمبر 2 موتر مذکور را دریافته و به صاحبش تحویل دادند. میشنویم سخنان سمنوال محمد ناصر اسدی معاون شورای نمبر 2 را در رابطه با سرقت شب گذشته میگویند. این شب از طرف شهر کابل یک پلنگکوچ در حال حرکت بود به مرکز پل خمری می آمد. از طرف سارقین و دزدا در ساحه سنگ سوراخ در پالوی قریه این موتر از سرک منحرف میکنند، میبرند در عقب قریه. در اونجا تمام سواری ها و خود دریور موتر جیبایش لچ میکنن. خب در رابطه با سرقتایی که در قسمت خنجان افتاده هم شما چیزی اطلاع دارید؟ در قسمت خنجان 8 موتر دیگه چورو چپاول شده از طرف دزدا و سارقین میگه. میشنویم دریور این موتر درباره چگونگی این سرقت میگوید. ما از طرف کابل آمدیم 9:30 بجه بود. 2 بجه بعد مسجد صفت و رموز سری سرک سنگا ماندگی بوده. ما یک بری کردیم که بعد لغت میکردیم مسئله برآمد. 2 نفر در پیشگیری یا 2 نفر در شیشه عقیبش کلاشینکوف را گرفت. مردم حالت کوبم کرد. پیسه اشام گرفت. این در حالی است که در این نقاط چنین سرقت ها سابقه نداشته و وقوع همچون حالات سبب پریشانی مسافرین سمت شمال میگردد. عبدالصمد ندیمجو، ولایت بغلان. سلام وطندار. خب سوالا خو حل شد انشالله. ایناله میریم ولایت ننگرهار که گفته میشه والی از این ولایت از دولت تقاضا کرده که در قسمت تعلیم و تربیه باید توجه جدی شوه. البته دا غوښتنه خو والی صاحب کړې ده. راځي چې غوښ شو ایوب فرحت ته چې نورې څه غوښتنې درلودلې. بسیار خوب، گزارش ایوب فرحت از ولایت ننگرهار مشنویم. د ښوونې او روزنې په برخه کې دي د پرتو ستونزو د مخنیوي لپاره دولت خپلې هڅې او مرستې ډېرې کړي. د ننګرهار والي حاجي دین محمد دا خبرې په هغه غونډه کې وکړې چې د ولسمشر کرزي د لومړي مرستیال احمد ضیا مسعود د راتګ په 2مه او وروستۍ ورځ جوړه شوې وه چې تر څو د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو په برخه کې ستونزې واوري. د ننګرهار والي حاجي دین محمد په دې برخه کې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دا یقیني خبره ده چې اوسني نرخونه څومره اوچت دي او مصارف څومره دي، د دې بدل کې معاش رښتیا ډېر کم دی. دا البته تر بودیجې پورې تعلق لري. د ښوونې او روزنې سرپرست رئیس اولګل ابوزاهد د نورو ستونزو ترڅنګ وویل چې 9 ښوونځي پاک اوبو او ډېری نور ښوونځي 1,70,000 یو نفري چوکیو ته اړتیا لري. همداراز د ننګرهار پوهنتون سرپرست رئیس انجینر نثار احمد وایي د ننګرهار پوهنتون په بېلابېلو برخو کې ډېرې ستونزې دي چې د لابراتوار نشتوالی، د استادانو د معاشونو کموالی او نور. د ننګرهار پوهنتون رئیس انجینر نثار نورې ستونزې داسې په ګوته کړې. تجدید حریم پوهنتون ننګرهار تکنون مسئله قباله شریعان حل فصل نشده. پوهنتون ننګرهار به اعمال یک تعمیر لیله برای معاصران عراق اشد ضرورت احساس کرده و صادقانه میتوان ابراز کرد که نسبت عدم آن ادعای کثیری از معاصران عراق از تاثیرات عالی باز نمانند. د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال احمد ضیا مسعود د ستونزو د مخنیوي په منظور د ډاډ ورکولو په توګه وویل چې دولت له عادي بودیجې ډېره برخه ښوونې او روزنې ته ډیله کړې ده. بزرگترین رقم بودجه عادی کشور مربوط میشه به انکشاف معارف در افغانستان. دا د هغه کاري سفرونو د لړۍ برخه ده چې د کابینې غړي به ټول ولایتونو ته سفرونه کوي او په سیمه کې به د خلکو له ستونزو ځان خبروي. ایوب فرحت، ننګرهار. سلام وطندار. و آخرین بخش برنامه ما قسمی که در اول هم گفتیم اخبار ورزشی است که میشه سید بشیر طارق چی کنه اوره؟ مختهی وړاندې کی. از تیم ورزشی کشور تقدیر به عمل آمد. در محفلی که روز سه‌شنبه 30 عمل در پلازا هتل تدویر یافت از ورزشکاران کشور که در مسابقات کشورهای اسلامی در شهرهای مکه، مدینه و جده عربستان سعودی اشتراک نموده بودند تقدیر به عمل آمد. در این محفل سید محمود زیاد دشتی معاون کمیته ملی المپیک صحبت نموده گفت
در مسابقاتی که ما اشتراک نموده بودیم، ورزشکاران از 57 کشور در 15 رشته ورزشی اشتراک نموده بودند که 22 کشور توانست مدال به دست بیاورد. از جمله کشورهای مدال آور افغانستان نیز شامل می باشد. در محفل متذکره رئیس عمومی، معاون، مشاور و بعضی از مسئولین کمیته ملی المپیک شرکت نموده بودند. قابل ذکر است که چند روز قبل مسابقات در کشور عربستان سعودی راه اندازی گردید که ورزشکاران کشور از 3 رشته ورزشی چون تکواندو، اتلتیک خفیفه و کاراته اشتراک نموده بودند که از میان این ورزشکاران نثار احمد بهاوی توانست در رشته تکواندو 1 مدال برنز را نصیب شود. با سلسله مسابقات فوتبال تحت نام جام عصری که چند روز قبل با اشتراک 16 تیم فوتبال دسته اول و دوم ولایت هرات برگزار گردیده بود، روز دوشنبه 29 حمل تیم‌های هرای و آریانا مقابل هم قرار گرفتند که در نتیجه تیم هرای توانست 2-0 تیم آریانا را شکست دهد و در روز سه‌شنبه 30 حمل تیم‌های اتفاق و پامیر مقابل هم قرار گرفتند که در وقت قانونی بازی نتیجه 0-0 مساوی گردید و بازی با ضربات پنالتی کشیده شد که در ضربات پنالتی تیم اتفاق توانست 5-4 تیم پامیر را شکست دهد. و همچنان به سلسله مسابقات فوتبال نونهالان تیم‌های ارای، ابو مسلم، آزادی و پیروزی به سیم فاینال راه یافتند که روز پنجشنبه تیم‌های هرای و ابو مسلم بر سر مقام چهارمی رقابت می‌کنند و تیم‌های آزادی و پیروزی بالای مقام اولی با هم به رقابت می‌پردازند. و گفته قدیر جویا مسئول نشرات آمریت ورزشی ولایت هرات، در مسابقات والیبال روز سه‌شنبه 30 حمل تیم‌های السعادات و کوهستان مقابل هم قرار گرفتند که تیم والیبال السعادات توانست تیم کوهستان را 3-0 شکست دهد. شنونده‌های عزیز برنامه با خبر، ای بود مطالب برنامه کنونی ما. تا برنامه دیگه، آمنه بابک و مجیب خلوتگر شما را به ایزد منان مسپاریم. روز و روزگارتان خوش و با عزت باشین. او د دې پڅنګ کې د یادمو ونوزي چې د باخبر د خبرونه سره د تل پشان با خبر باشید.